نبی علیہ السلام فرمائی نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. نبی علیہ السلام فرمائی وای دو نعمتونه داسې دي چې د هغه نعمتو په باره کې خلک ډیر په دوکه کې دي، خلک د دوکې شکار دي. هغه دو نعمتونه څه دي؟ الصحة والفراغ. یو صحت دا ډیر لوی نعمت دی د الله د طرف څخه، او یو فراغت د فارغ وخت چې کوم الله مشترک کړی دی یو دا ډیر لوی نعمت دی. خو نبی علیہ السلام فرمایي وای خلک د دغه دواړو نعمتو څخه په دوکه کې دي، یعنی خلک د دغه دواړو نعمتو خیال نه ساتي، د دوکې شکار دي. صحت اوستا په صحت کې دی بس دا سوچ کوي چې زه به دغسې جوړ یم تر اخره پورې، بیماری به ماته نه راځي، زه به نه بیمار کېږم. بس په دغه دوکه کې بیا چې کله بیماری باندې راشي چې بیمار سي بیا د ارمان کوي په هغه ټیم باندې چې کاش ما د صحت په وخت کې ما نیک اعمال کړي وو، ما د صحت په وخت کې دغه کار کړی وو. هغه ټیم بیا چې وخت در سولاړی او صحت نسته، بیماری رااله، نو په دغه وخت کې بیا افسوس چې دی هغه یو فایده هم نه کوي، هېڅ فایده هم بیا نه کوي. کله کله د سړي ډېر شوق سي چې زه داسې د شپې عبادت وکم، شپې راسي، د روزې میاشت راسي، نو د سړي دا خواهش شي چې زه نیک اعمال وکم، د قرآن پاک تلاوت وکم، ذکر وکم، نوافل وکم، صلات تسبیح وکم. خو هغه داسې بیماری سره مخامخ سي چې هغه د په بدن کې هغه طاقت نسی پاته، نو دی بیا هغه اعمال نسی کولی. خو په هلته په زړه کې تمنا وي چې زه نیک اعمال وکم، خو چونکې هغه بیماری داسې سخته وي، هغه بیماری دته هغه موقع نه ورکوي چې دی هغه نیک اعمال وکړي. نو نبی علیہ السلام وایي د دغه صحت چې کوم نعمت دی د دې څخه خلک په غفلت کې دي، په دوکه کې دي. او دویم نعمت چې دی هغه فراغت دی، یعنی زموږ سره ډیر وخت الله پاک مشترک کړی دی، یعنی د هر انسان په 24 غنټې کې ډیر زیاتې غنټې دته فارغه ملاویږي. خو هغه فارغه غنټې چې کمی دي، هغه فارغه وخت چې کم دی، دغه موږ خیال نه ساتو. هغه دغه په فضول مجلسو کې موږ هغه وخت لاړ شي، هغه د وخت موږ خیال نه وساتو. بیا چې کله په سړي باندې داسې وخت راشي، ذمہوارانې ډېرې زیاتې سي باندې، سړی دومره په مشغولیت کې دومره زیات مشغوله سي چې بیا د یو سکند هم نه وي فارغه، بیا د ارمان کوي کاش چې هغه په فارغه وخت کې ما دا کارونه کړي وای، لیکن بیا ارمان چې دی هغه فایده نه کوي. بیا نو اوس الله پاک موږ ته صحت هم را کړی دی او الله رب العزت وخت هم را کړی دی. دغه وخت چې دی دا دومره دا وخت چې ورته وایي دا ډېر قیمتي شی دی. خو زموږ معاشره چونکې د وخت قدر نشته ورسره، د وخت په فضول شیانو باندې ضایع کوي. کوم وخت چې ستا د زندګۍ څخه ولاړی بس دغه وخت بیا ته نسې راګرځولی، دا وخت بیا ستا څخه ولاړی بس بیا د ارمان بغیر نوري سم تا ته نه پاته کېږي. نو په دغه وجه چې دا وخت چې دی دا ډېر قیمتي دی، د دغه هر سکند چې دی هغه باید موږ خیال وساتو. که د سکول والا دی، که د کالج والا دی، که د مدرسې والا دی، که یو کاروباري سړی دی، که د کور کې یو زنانه ده، نو هغه باید چې د خپل وخت ډېر زیات خیال وساتي. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي و جنت ته چې خلک ولاړ شي، کوم جنتیان خلک چې دي، و هغه په جنت کې د یو شي افسوس نه کوي، ارمان به په زړه کې نه وي پاته، صرف د یو شي ارمان به کوي. هغه شی څه دی؟ و دوی به دغه ارمان کوي چې کاش په دنیا کې یو سکند هم زموږ د الله د ذکر بغیر نه وای تیر سوی. په دغه شی به افسوس کوي چې موږ په دنیا کې څومره وخت ضایع کوي. یعنی هلته چې په جنت کې کمی درجې الله ورکوي، په یو سبحان الله باندې چې کمی مرتبه الله ورکوي، کم اجر الله ورکوي، وای دې چې هغه اجر وویني جنت والا، وای بس بیا به په دې باندې افسوس کوي چې کاش موږ یو سکند هم دغه فضول نه و تیر سوی. نن به الله موږ ته دومره نعمتونه را کړي وای په جنت کې بس دغه یو ارمان کوي، نور ارمانونه الله ورپوره کوي، بس دغه یو ارمان مې په زړه کې پاتې چې کاش موږ یو سکند هم نه ضایع کړی. دغه دنیا ته الله موږ درستولي د دې لپاره چې موږ دغه خپل وخت قیمتي کړو، دا یو سکند موږ خیال وساتو. زموږ مشرانو خو د خپل وخت دومره خیال ساتلی دی، دغه وخت د خیال ساتلو دومره برکت دی چې یو سړی په سواو کتابونه لیکي. د ابن حجر رحمت الله علیه په باره کې راځي وای دبه کتابونه لیکل،
مسلې به لیکلي کتابونه به لیکل د بخاري شرح لیکلي د بقاعده وای د چې به د خط لیکي نو په خط کې به په خوا خو د زموږ کم کلمان نه د کمپیوټر دور په خوا به هغه د کړک کلمانو او سیاهي به کړک کلم به باندې د ننه کې بیا به راوېستي په دغه خط لیکي وای د چې به خط لیکي نو کله به هغه د کړک کلم چې دی هغه به د سوکه وسولېدله بیا به وای د چې به هغه په چاکو راوېستي هغه سوکه چې به برابروله نو په دې ټیم کې به وای چونکې خط خو به نه لیکي نو په دې ټیم کې به د درېیمه کلمه ویله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه به ویل چې دا وخت به نشي ضایع یعنی کړک به کتوي دلته به د کلمه ویل چې هلته خو مصروف هم یو خدمت لګیاو چونکې دلته خدمت بند سوس په کار لګیام د کار سره سره به د درېیمه کلمه ویل دا یو سکند هم نه ضایع کوي اوس یو زموږ ژوند دی یو سړی که د دنیا په کار کې لګیایي دته فایده ورکوي هم صحیح دی خو دنیا کار دی وکړي خو وخت دی فضول نه ضایع کوي زموږ مجلسونه راواخله زموږ په مجلسو کې په ګنټو باندې موږ فضوله مجلس دی چې دا هغه یوه فایده هم نه وي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي وایي دا کارونه چې دي هغه په 3 قسمه دي یعنی په دنیا کې 3 قسمه کار دي یو هغه کار دی چې ته وکړې تا ته فایده درکړي دا خو ښه دی سړی وکړي یو هغه کار دی چې ته وکړې هغه تا ته نقصان دی وي ستا نقصان درکوي تا ته نو هغه کار دپاره په کار دی سړی نه وکړي یو داسې کار دی چې هغه نه د دنیا فایده ده نه د آخرت فایده شته یوه فایده هم نشته اوس دغه کار څنګه دی د دغه کار په باره کې لیکلي دي چې دا کار هم مه کوه چې د هغه نه د دنیا فایده شته نه د آخرت فایده شته نو ولې خپل ټیم به ضایع کوي او بل خو زموږ وختونه دومره فضول روان دي یو خو د غږ کښېنستل د غږ ګپې دي دا زموږ په مجلسو کې الله مې دې معاف کړي غیبت دومره سخته ګناه ده دا غیبت کې موږ ټول مجلسونه د غیبت ډک دي او دا وخت چې دی دا ستا انتظار نه کوي یو سکند هم تا ته انتظار نه کوي که ته څومره غټ بادشاه یې او څومره زیات طاقت ستا سره یي پیسې در سره یي وخت تا ته انتظار نه کوي نو دا وخت هم داسې دی دا یخی که تا راواخېستې په اوبو کې دې واچوي په شربت کې دې واچوي په شلومبو کې دې واچوي په یو مشروب کې دې واچوي تا نو خو د دغسې تا فایده واخېسته هغه قیمتي سو شی به درته یخ کړي او ډېر مزېداره به سي لیکن که ته یخی کور ته راوړې دغه یخ شی دی هلته په یو برتن کې په لوښي کې او په یو شي ته هم نه ورچوي نو یخی ته د انتظار کوي هیڅکله انتظار نه کوي یخی خو یو چاته هم انتظار نه کوي هغه ویلې کېږي بس ختمېږي اوبه ځینې جوړېږي داسې دغه وخت دی دا موږ ته انتظار نه کوي دا وخت به موږ خپله قیمتي جوړوو خپله به دا په یو شي باندې مصروفه کوو دا وخت نو په دغه وجه باندې موږ د خپل وخت ډېر زیات خیال وساتو چا چې د وخت خیال ساتلی دی د هغو سره الله ډېر کارونه اخیستي دي زموږ امام صاحب امام ابو حنیفه رحم الله په باره کې راځي 12 لکه مسلې لیکلي دي څو 12 لکه مسلې د سړي لیکلي او مولانا اشرف التنویر رحمت الله په باره کې راځي 1500 کتاب لیکلي دي 1500 کتاب دا خطو جوابونه چې ورکوله خانقاه چې سنبال کړي و نور کارونه چې وخت مشهور دا صرف دا و چې دغه خلکو د وخت ډېر خیال ساتي یو سکند نه ضایع کوي دا یو سکند ډېر خیال ساتي نو موږ باید د خپل وخت خیال وساتو د خپل وخت چې دغه موږ نه کو ضایع